د سبا ماجګره پورې تاسو ته وخت موږ ته مشکل خاصه دغه ځای دی چې رپورټ موږ ته نه راکړي زه د نازو ځای نه هلمند کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو د جنجال تازه جزئیات. طالب قومندان پاکستاني پوځیانو ته مخامخ وای باید ستاسو عسکر مو په دې سر ویشتي وای. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. له بهرامچي ولسوالۍ څخه سرچینې وایي چې تېره ورځ په دې ولسوالۍ کې د سیمه ییزو طالب چارواکو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې د څیرمه د طالبانو له لوري د پوستې جوړولو پر سر د لانجې د حل په موخه ناسته شوې، خو دغه ناسته پرته له کومې پایلې پای ته رسېدلې ده. د سرچینې لخوا رسنیو ته پاستول شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د هلمند ولایت په بهرامچه ولسوالۍ کې طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ ناسته شوې. په دغه ویډیوګانو کې ښکاري چې طالب چارواکي پاکستاني پوځیانو ته تر نن مازدیګره وخت ورکوي او وایي راولاړې شوې ستونزه باید حل شي. طالبانو او پاکستاني پوځیانو دغه ناسته د ډیورنډ پر سیفټي کرښه کړې ده. په دې ناسته کې یو طالب چارواکی پاکستانیانو ته مخامخ وایي دومره مصبر سره کړی دی چې تا د ټراکټور ټایر ویشتی، باید ما ستا نفر پر دا سر ویشتی وای. دا موږ ډیر احتیاط در سره کړی دی، دغه مو درته ویلي دی چې 3 ورځې درته انتظار یو، موږ صبر درته کړی، باید موږ ستاسو نفر پر سر ویشتی وای. د طالبانو او پاکستاني پوځیانو دا ناسته په سیمه ییزه کچه وه. سرچینې وایي د هلمند په بهرامچه ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لانجه هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني پوځیانو د طالبانو له لوري د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د امنیتي پوستې د جوړېدو مخنیوی وکړ. طالبانو 3 ورځې وړاندې په سیمه کې له پاکستاني ځواکونو سره د جګړې د پیښېدو د احتمال له امله خلکو ته د کورونو د پرېښودو امر کړی و. له دې سیمې څخه ټول ملکي وګړي وتلي او تر اوسه لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. ځایي سرچینې وایي چې د پاکستاني پوځیانو له لوري د امنیتي پوستو د جوړېدو له مخنیوي وروسته دواړو لورو په سیمه کې په ډېر شمېر اضافي ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.